د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي نن د مسکو فارمټ په ناسته کې د ګډون لپاره د روسیې پلازمینې مسکو ته ولاړ. ټاکل شوې چې دا ناسته به د سې شنبې په ورځ پیل شي. سره له دې چې اسلامي امارت تل په همدې او ورته نورو ناستو کې د ګډون غوښتنه کوله، خو د امارت تر رسمیت پیژندنې وروسته دا لومړی ځل دی چې د امارت استازی دغې ناستې د یو غړي په توګه پکې ګډون کوي. ولې پوښتنه دا ده چې په دغه ناسته کې پر کومو مهمو کلیدي ټکو بحثونه وشي؟ آیا ممکنه ده چې د روسیې ملګري هیوادونه په دې ناسته کې له امارت سره تعامل زیات او یا د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي؟ او په دغه ناسته کې به د اسلامي امارت مهمې غوښتنې کومې وي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمدي یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو عبدالصادق حمیدزوی صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو امید صافی صاحب، او په څو شیبو کې به راسره د سیاسي چارو کارپو صدیق منصور انصاري صاحب په بحث کې ځای شي. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. حمیدزوی صاحب، د مسکو فارمټ ناسته کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د یو رسمي ګډون کوونکي او غړي په توګه باندې ګډون کوي، څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب، زه خپل ورسره تاسو ته، درنو میلمنو صافي صاحب ته او د طلوع نیوز ټولو معززو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. محمدي صاحب، ټولو نه اول خو د مسکو فارمټ چې په 2018 کې یعنې اوله ناسته ترسره کړله او تاسیس شو، جوړ شو، نو د دې موخه یعنې د روسیې عموما کې وبوایم چې د روسیې موخه همدا وه چې دوی د افغانستان په سیاستونو کې ځان مطرح کړي او دخیل کړي، خصوصا د امریکې په هغه وخت کې د اشغال په وخت کې دلته شتون، د امریکې شتون په وخت کې هم روسیه غوښته چې داسې یو پلیټفورم رامنځته کړي چې په هغه کې روسیه هم مطرح وي، خپلې ګټې هم خوندي کړي وي او د منطقې په سیاست کې هم خپل رول لوبولی وي. خو په 2021 کال کې دا چې توافق چیرته کیږي، خو بیا هم یعنې د روسیې د تاثیراتو نه ووته یا ونه وته، دا بیل بحث ده. خو چې که د مسکو فارمټ نه لرې لاړ نه شمه، نو مسکو فارمټ بیا هم دغه خپلې هلې ځلې تر ننه پورې هغه جریانات یعنې دغه شیوه یې تقریبا لږه ورته بدله کړه. هغه وخت کې د سولې تړونو خبرې، دغه مسلې وې، د قدرت په مسایلو دا خبرې وې. نو اوس دغه مسکو فارمټ تقریبا داسې یو شکل غوره کړی ده چې دلته د هغه هوډ و تابع او هغه پلان چې د چین او د روسیا لخوا منطقې لپاره لري، لکه بریکس لپاره خپله هڅه کیږي، شنغای سازمانونه دي، او دغسې د مسکو فارمټ هم یعنې د هغو سترو موخو د تقویه کولو لپاره په اقتصادي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ باندې همدا اوس یعنې کارول کیږي او د هغې نه کار اخیستل کیږي. راغله خبره ده چې د اسلامي امارت د رسمي غړي په صفت هلته ګډون بدون له شک نه چې په سیاسي لحاظ باندې ډېر یعنې تاثیرات لري له ځان سره. ځکه ګورئ د تسیر بالقوه داسې یو شی ده چې دا په خپله یعنې یو چاته یو لکه مونږ تاسو ګورو چې کله دغه اوس چین په امریکا باندې حمله ونه کړله، خلي په ازادۍ په ورځ باندې یعنې یو مناور اجرا کړلو، هغه د مناور څومره اساسیتونه راوپارول. اوس امریکا ګورئ څومره کله باګرام غواړي، کله یوه کیسه ده، کله بله کیسه، که نه یعنې حتی ټرمپ وایي چې چین غوښتل چې زه دې وګورم او ما هم ولیدله، که نه. نو دا په خپله د سیاسي سیګنالونه ورسول، دغه یعنې د تاثیر بالقوه هم همداسې یو قوت ده، یعنې یو چاته سیاسي سیګنال ته ورسوي، یعنې هغه نه ته غواړې ورته وایې چې که چیرې ته ډېره بېسوري کوې، یعنې یا زما ګټو ته په مکمله معنا ته احترام نه کوې، نو دلته داسې نوره څه اپشنونه شته دي چې دا په خپله په سیاسي لحاظ تا ته کولی شي چې فرصتونه راوزېږوي. یعنې دا چې ته د چا بلاک کې ودرېږي نه ودرېږي دا بیل بحث ده، خو دغه مونږ خبره دلته په فرصتونو رامنځته کولو باندې ده چې په داسې غونډه کې په رسمي غړیتوب په صفت ناسته باندې څه فرصتونه راودرېږي، یعنې تمایلات را پیدا کېږي د غرب لخوا
لکه په تیر کې هم یعنې تاسو لیده چې د غرب لخوا وویل شول چې که چیرې داسې د تقبلاتو سیاست د غرب لخوا نور هم پلی شي کیدای شي موږ په افغانستان په مکمله منه لاس ورکړو نو ضرورت د تعاملاتو ته نو دا به تعاملاتو لپاره هم راځم بیا درته راځم صافی صاحب ستاسو په رنګ باندې د ماسکو فارمټ ناسته کې د یو بشپړ غړي په توګه باندې د اسلامي امارت ګډون څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته محمدي صاحب ډاکټر صاحب ته طلوع تلویزیون لیدونکو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محمدي صاحب په لومړي ځل دی چې زموږ د حکومت یو لوړپوړی چارواکی په داسې ناسته کې ګډون کوي. دا د افغانستان د حکومت د خاطره او ملت د خاطره یو د خیر خبره ده. چون دا ناسته کې زموږ استازی یا د بهرنیو چارو وزیر کولی شي چې ځینې هیوادونه چې دلته په دې ناسته کې ګډون لري هغو ته دا قناعت ورکړي او د افغانستان هغه واقعي هنداره وړاندې کړي. صحیح. کیدای شي روسیم حکومت هم لابیګري کړي وي دې ناستې ته چې د افغانستان حکومت ځینې نور هیوادونه هم په رسمیت وپیژني. دغه ناسته د افغانستان د حکومت په خیر هم ده او د ملت په خیر هم ده. دغه ناسته نورې مورزې کړۍ په دغه ناسته کې چې زموږ د حکومت استازي هلته ګډون کړی دی هغه کړۍ نه غواړي چې په دې ناسته کې متقي صاحب ګډون کړی وی. تاسو وګورئ کله چې متقي صاحب د هند سفر غوښته چې لاړ شي هند ته ځینې هیوادونو د متقي صاحب د سفر سره مخالفت وکړ. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دشمني غواړي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې جنگ غواړي هغه هیوادونه چې بیا غواړي چې په افغانستان ته د جنگ تخم وشیندي هغه یې نه غوښتل. خو خوشبختانه ملل متحد یا امنیت شورا چې دا پرېکړه وکړله او د متقي صاحب سفر یې هند ته ومنه او روسیې ته یې ومنه دا ښه راسته راوړنه ده زموږ د حکومت د خاطره او موږ ولس د خاطره. په دې ناسته کې باید امارت اسلامي دا د افغانستان هغه واقعي هنداره نړیوالو ته وښیي. په نړیوال سټیج وماندې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان دغه اصلي هنداره نه ښودل کېږي. تر څو موږ هغه تصویر چې دلته دی هلته یې منعکس کړو انعکاس ورته ورکړو چون هغه اصلي هنداره هېڅ وخت کې نه ده وړاندې شوې. هلته داسې خبرې داسې توطیې د افغانستان د ملت په سرنوشت باندې او د افغانستان د حکومت په سرنوشت باندې شوي دي چې نړیوالو او دنیاوالو دا غوښتي دي چې افغانستان سره ټول تعاملات ټول اقتصادي راکړه ورکړه ودروي چون موږ هلته استازی نه درلود. دغه ناسته کې زموږ استازي دا ډېر ښه مهم رول دی چې هلته ادا کړي. په څنګ کې زما د متقي صاحب نه یوه غوښتنه زه لرم چې همیشه په نړیوال سټیج باندې دا 4.5 لسیزې به څه کوو ورپسې ګرځو با خو شوي دي دا 4 کاله چې امارت اسلامي په دې هیواد باندې حاکم شوی دی پاکستان حکومت زما په نړیوال سټیج باندې زما هنداره زما واقعیت نه دی وړاندې کړی. همیشه زه د تروریست په نامه همیشه زه د القاعده په نامه همیشه په نورو تورونو زه بدنام کړی یم. تاسو ولیدله محمدي صاحب چې همیشه تروریستانو ځاله په پاکستان کې ده او هلته زیږول کیږي. څو ورځې مخکې تاسو ولیده د حسن په نامه کوم کس چې هلته وژل شوی و هغه څوک او هلته یې څه کول په کراچي کې دا باید نړیوالو ته متقي صاحب دا قناعت ورکړي چې موږ نه تروریستان ساتو نه موږ هېڅ هېواد ته ګواښ نو تاسو خپله ولیده دا یې اول ځل نه دی دا یې 4م ځل دی. یو ځل یې تاجکستاني وړي ترکیې ته د ترکیې نه یې مسکو ته وړو چې مسکو کې هغه انفجار وشو. بل ځل په هند کې دا ځل دغه دی چې بیا په کس په کراچي ښار کې ګیر شو. باید نړیوالو باید زموږ حکومت نور چپه خوله پاتې نشي. هغه واقعیتونه چې زموږ د حکومت وظیفه ده او دنده ده او زموږ د ملت په دې باندې دا حق لرو په خپل حکومت باندې هغه واقعیتونه باید په دې پارلمنټ غونډه کې ووایي چې تروریستان موږ نه زیږو موږ هېڅ هیواد ته ګواښ نه یو بلکې پاکستان ټولې نړۍ ته ګواښ دی او د سیمې هیوادونو ته ګواښ. کور دی آباد. مننه. حمیدزوی صاحب یوه مهمه پوښتنه چې په دې ناسته کې به مهم او اساسي کلیدي موضوعات څه چې بحثونه پرې کېږي؟ محمد صاحب یعنی تقریبا ډېری ناستې چې تیر کې ترسره شوي دي هملته د افغانستان پر وړاندې بعضې غوښتنې داسې څه غوښتنې شوي دي چې البته زموږ لخوا د دوی بعضې مسایلو ته په داخلي چارو کې لاسوهنه ویل شوې ده.
خو هیره دې نه وي په دې اوس ناسته کې به تقریبا دغه د که مستقیمي که غیر مستقیمي د امریکې د باګرام مسایل چې ښکته پورته کیږي دلته یعنی څلورګونه ناسته هم چین او روسیه او پاکستان دغه ترسره کوي په څنډه کې به دې ته هم حتما یعنی څه ګوتڅنډنه وشي طبیعي او د تیر په څیر به بیا هم یعنی همغه غوښتنې بعضې مسایل دا به هم کې مطرح شي ځکه مونږ ګورو چې په هر سټیج کې د ایران لخوا او یا د پاکستان لخوا داسې څه مطرح شوي دي پاکستان بار بار بدون د شواهدو اسنادو نه دغه د ټي ټي پي غوښتنه مطرح کړې ده او د نورو مسایلو د ترهګرو پر وړاندې مبارزې غوښتنه مطرح کړې ده او ایران د ټول شموله غوښتنه مطرح کړې ده نو هر څوک د خپلو موخو د خپلو ضروراتو مطابق خپلې غوښتنې مطرح کوي خو یو شی چې هغه زه ورته په نیک شګونۍ باندې کتلی شم یا ورته خوشباوري کولی شم هغه ده چې په دغه ناسته کې به د افغانستان د ثبات لپاره هم مهمې کیسې یادې شي وبشي ځکه د افغانستان بېثباتي به د امریکې راتګ لپاره زمینه مساعدوي نو اوس منطقه که چیرې رښتیا هم د امریکا راتګ نه غواړي نو دوی مجبور دي چې داسې یو پلیټفارم داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د افغانستان بېثباته نشي د افغانستان ثبات څوک خراب نه کړي او د افغانستان سره په داسې امنیتي مسایلو کې وي که نورو مسایلو کې وي د هغې د همکارۍ لپاره هم یعنی اوس دغه تابع دوی جوړه کړي فیصله تصمیم که نه نیول کېږي هم دغه تابع به انشاءالله په دغه ناسته کې دا زما خپل شخصي تحلیل ده چې دا به انشاءالله پکې منځته راشي یعنې د دې اوس فرصت مساعد دی بدون له شک نه یعنې دلته ګورئ دا د ټرمپ د باګرام راتګ خبرې دلته د چین یو نوي تصویر کې نړۍ ته وړاندې کېدو عرصه او د روسیه او د اوکراین د تشنج داسې یو ځای ته رسېدلی ده چې اوس د بیک اپ خبرې شروع شوي دي مخکې دا و چې روسیه بېله پرېږده یعنې آوټساید سپورټ به اوکراین ته خو اوس یعنې دغه مرحله دې ځای ته رسېدلې ده چې تقریبا یعنې انډایرکټ او د ډایرکټ په منځ کې سپورټ ته کیسه رسېدلې ده نو دا هغه څه دي چې دوی مجبوروي د وخت تقاضا د دوی نه همدغه ده چې دوی د منطقې لپاره یو پلان رامنځته کړي چې په هغه پلان کې د غرب سره په یو حد کې مقابله او د هغې نه دفاع او د هغوی تعرض لپاره یو څه سنجول شوي وي کور جواد صافی صاحب ټول شموله حکومت او بشري حقونه اکثریت وخت د داسې ناستو یا د ماسکو فارمټ ناستو هغه تاریخچه ته که ورشو چې د 2018 کال وروسته او بیا خصوصا د امارت په 4 کلو کې دوی دا خبرې همیش کې غوښنه برخې همدای آیا دا ځل فکر کوئ چې که چیرې دا مسایل بیا څېړل کیږي یوه غوڅه پرېکړه به پرې وشي محمدي صاحب په تېرو ناستو کې چې دغه خبرې کېدلې په تېرو غونډو کې چې دغه خبرې کېدلې زموږ د افغانستان د حکومت استازی هلته موجود نه و هر یو به خپلې ببولالې ویلې تاسې په دې دنیا او په دې نړۍ کې وګورئ چې کوم ځای کې ټول شموله حکومت دی دا ټول شموله باید معنا شي غرب بلاک هم دا چیغې وکړي او شرقي بلاک هم دا چیغې وکړي چې موږ په افغانستان کې ټول شموله حکومت غواړو خو هېڅوک یې تعریف او معنا نه کوي یعنې وضاحت نشته وضاحت نشته دی فقط په خوله وینا ده چې ټول شموله حکومت وخت چې مسعود پزشکیان په څلور اړخیزه ناسته کې ټول شموله حکومت چیغې وکړي ولې خپل ملت د خاطرې نه وایي محمدي صاحب دا اوس ما ستاسو سره برنامه کې مخکې هم ویلي 25 میلیونه او څو اتیا زره کسه سنیان دي په ایران کې ولې ځان ته نه وایي حتی د سربازي چې دغه 2 کلن د ترخیص چې دوی ورکړي د هغې نه اخواسته زابلي ته نه پرېږدي ډګروالي ماموریت ته یې نه پرېږدي حتی په یو موقف ولایت ولسوالۍ دا ولسوالان څه کوي حتی په سربازي نه یې پورته نه پرېږدي او ما ته ټول شموله غواړي همداسې که قیاس کو ترکیه تاسې وګورئ کردان په څه حالات کې دي کردستان د ترکیې دا 40 دا 45 کاله د کردانو مبارزه د ترکیې حکومت سره ده ولې ځان ته نه غواړي چې ما ته یې غواړي همدغسې که په عربي هیوادونو کې حساب کو نورو هیوادونو کې راځم بشري حقوقو ته زما شکر دی په افغانستان کې د ټول حقوق بشر تامین دی د اسلام او د دین او د شریعت په چوکاټ کې ولې دا ناورین پوښتنه د غزې نه کوي دا دنیاوال چې نن په غزه کې څه حال دی
2 کلن ماشوم سپینګیری بوډای ځوان کشر مشر ټول له منځه لاړل تا په دنیا کې تور څه اورېدلي دي په تاریخ کې چې سړی د ولږې مړ شوی وي ولې په غزا کې ووژل شو د ولږې مړه شوه دا بشري ناورین هلته دی که دلته دی خو دلته بله خبره ده محمدي صاحب دلته د افغانستان په دې 4.5 لسیزو کې دا 40 کالو کې چې کله شهید سردار داود خان نه وروسته هر هیواد دلته خپله وحینه برخه وچته کړې ده هر هیواد په اندازه د خپل طاقت سره هم شرقي بلاک هم غربي بلاک هم دغه دې ګاونډیو هیوادونه چون دغه یو ترانزیت دا داسې هیواد دی چې د سیمې اتصال او د اسیا اتصال په همدغه هیواد باندې کیږي دوی کوشش کوي چې هر یو دلته خپل استازی ولري دوی ولاکه زما د ټول ګډون هغه حکومته مړ وي ولاکه دوی زما د خویندو د تعلیم د غمه مړ وي ولاکه دوی دا مړ وي چې دا حکومت دا نور حکومتونه نور هیوادونه چې د افغان خویندې ولې مکتب ته نه ځي ولاکه دوی دا فکر وي چې د افغان خویندې ولې پانتون ته نه ځي ولاکه د دوی فکر دا وي چې دا ټول ګډونه په معنا چې یا یو متخصص راوله یا یو قدر راوله په افغانستان حکومت کې په ځای که د دوی فکر هغه خپل جاسوسانو ته خپل غلامانو ته دی هر یو چې د ټول ګډونه چغې وکړي په افغانستان کې د هغوی خپل جاسوسانو ته فکر دی تاسو وګورئ محمدي صاحب د کرزي صاحب په دوران کې کله چې کرزي صاحب ایران ته سفر کو محقق د کرزي نه مخکې روان دا د یو ملک رئیس جمهور د یو هیواد ولسمشر کله چې دا هلته سفر کوي هغه ویډیو تاسو سره هم کېدای شي په ارشیف کې وي محقق صاحب مخکې روانو د کرزي نه پروتوکول به یې ولسمشر ته ورکړل شوی که محقق ته ورکړل شوی محقق یو عادي سړی و د یو پارلمان استازی و چون هغوی خپل جاسوسان لري هر هیواد همداسې که پاکستان قیاس کو از القیاس که همداسې دا روسیه قیاس کو از القیاس که روسیه واقعا ما سره په حقیقي ډول توګه باندې ما ته لاس راکوي مهرباني دې وکړي هم زما حکومت هم زما ملت ورته لبیک وایي ولې په حقیقت کې روسیه هم ما سره ولاړه ده روسیه دلته نورې موخې او اهداف لري غواړي چې خپل د مخو اهدافو د خاطره زما حکومت په رسمیت پیژندلی که دا مخې او اهداف محمدي صاحب نه لري مهرباني دې وکړي تر اوسه پورې د ده سفارت پرانستل شوی نه دی زما افغان ورور ته زما ملت ته ویزه نه ده ورکړل شوې دا څه قسم ما سره تعامل غواړي چې وکړي مننه کورابت انصاري صاحب بس ته ښه راغلاست مسکو فارمټ کې د اسلامي امارات ګډون هغه هم د یو رسمي غړي په توګه باندې اوسني وضعیت کې څه پیغام له ځان سره لري بسم الله الرحمن الرحیم محمدي صاحب تاسې درنو همکارانو ټولو معزز لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام وروسته له هغې چې روسیې د افغانستان اسلامي امارت د یو حکومت او امارت په توګه په رسمیت وپېژندو توقع دا وه چې نه یوازې روسیه بلکې د شانګهای غړي هیوادونه او د روسیې د فارمټ یا مسکو فارمټ غړي او نور د سیمې هیوادونه هم په ورته ډول عمل اجرا کړي خو دا چې د امارت توقع وه مګر هغو غړو هیوادونو دا کار ونه کړو دا یوه مسله وه دا اوس چې د مسکو فارمټ په غونډو او موضوعاتو خبره کیږي دا به د امارت دپاره یو لاسته راوړنه وي او ممکن د دې تر شا د سیمې د هیوادونو هم ځینې غوښتنې او لیوالتیاوې وي چې په هغې اړه کیدای شي دوی نتیجې ته رسېدلې وي هوکړې ته رسېدلې وي او د تفاهم د لارې د همکاریو دروازې پرانیستل شي موږ په نه یوازې په سیمه ییزه او په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هغه تیوري چې متاسفانه د نړۍ د تباهۍ او د خونړیو انقلابونو سبب ګرځېدلې او د توطیې یوه پراخه او جنجالي تیوري وه د بشر ضد هغه د تمدنونو د ټکر او تصادم تیوري وه چې په سیمه کې هم جنجالونه راولاړ کړي وه کمونیزم د اسلام سره او اسلام د کمونیزم سره او غربي فلسفې د شرقي سره او شرقي د غربي سره په جنګ واچوه دغسې د ادیانو ترمنځ د جنجالونو هڅې وشي دا فلسفه اوس په نړۍ کې په سیمه کې او په افغانستان کې د کار غورځېدلې او ګټه نه کوي نو هغه فلسفه چې
کار کوي او ځای نیسي هغه د تفاهم او همکارۍ فلسفه ده یا د کلش اف سیویلایزیشنز په ځای د کوآپریشن اف سیویلایزیشنز اوس د مسکو فارمټ د دې تعامل لپاره برابر دی. دلته اوس مسله دا ده چې تفاهم یو اړخیز نشي کېدی، تفاهم به دوه اړخیز وي. زه که د ماسکو د فارمټ نه ځان ته ګټې غواړم نو هلته خو یوازې روسیه او ماسکو نه دی، هلته به چین هم وي، هلته به مثلا ایران هم وي، هلته کیدای شي ډېر نور هیوادونه وي. هغوی هم د هغوی ملتونه هم د هغوی د یعنې غوښتنې دوه اړخیزه دي، هغوی هم ورته غوښتنې لري. تفاهم ته هغه وخت دوه افراد او اشخاص، خویندې ورونه، دوه کورنۍ، دوه قومونه، دوه هیوادونه او ملتونه او یا نړۍ هغه وخت رسیدی شي چې په دوه اصلو دغه تفاهم ولاړ. یو متقابل احترام چې که زه ستاسې د میز ته راځم نو که تاسې زما احترام ونه لرئ د میز ته زه سبا راتلی شم؟ هېڅکله نه. که متقابلا زه ستاسې احترام ونه کړم، ستاسې د افکارو د نظریاتو احترام، سمه ده چې موږ به افکار به م جلایي، تاسې بېل کوپړۍ لرئ، بېل مغز خدای پاک درکړي، بېل افکار یې درکړي، بېل زړه یې درکړی، دغسې د ورونو ته بېل او د نړۍ مختلفو خلکو ته بېل ادیان لري په دنیا کې خلک، بېل مذهبونه لري، بېل رنګونه لري. که دا مونږ ټول د یو حضرت آدم او بیبي حوا اولاده ونه ګڼو او ټول بشري خویندې ورونه ونه ګڼو، په ادیانو کې بیا هر دین خپله ورورولي ونه لري، بودیزم خپله بودیستي ورورولي و، مسلمانان خپله اسلامي ورورولي و، یهود او نصارا خپله یهودي او نصراني او هندو بل دا خپلې ورورولي او موږ د هغوی د هغه ورورولۍ هم قدردانۍ ونه کړو. لکه پیغمبر علیه السلام چې د کله په مدینه منوره کې لومړی مدون قانون د میثاق مدینې په نوم جوړ کړو او تر ننه پورې نړۍ هغه د لومړني مدون اساسي قانون په نوم یادوي. یهود یې یادوي، نصارا یې یادوي، بودیست او نور یې یادوي او په نړۍ کې خلک د میثاق مدینې د هغه لومړني اساسي قانون په اړه دکتوراوې کوي، ماسټریانې کوي، تحقیقات کوي. هلته د هغې ځای اوسېدونکي د مدینې که یهود وه، که نصارا وه، که مسلمانان وه او که مشرکین وه، ټولو ته د ورور خطاب شوی، ټولو ته د همکارۍ روحیه ورکړل شوې چې همکاري به کوو د مدینې د دفاع په اړه، د هلته د نظام د دفاع، د خلکو د اقتصاد، د خلکو د پرمختګ په برخه کې به ګډ کار کوو. موږ وایو که هغه میثاق چې دنیا هم ورته په ارزښت قایله ده، هغه میثاق موږ راواخلو د یو اسلامي نظام په توګه او په هغې باندې ملاړ شو. د عظیم شان قرآن ارشادات دا خو د ټول بشریت دپاره دی، یوازې زما او د مسلمانانو د اسلامي امارت دپاره خو نه دي. روسیه ممکن په دې در سره توافق ته ورسیږي. د لینن په وخت کې زمونږ او ستاسې مشران د استقلال نه وروسته ورغله او د علماو سره د لینن او کمونیستي رژیم رهبرۍ مجلس درلود. هغه په تاریخ کې ثبت دی 1919 د امان الله خان وخت کې. لینن د یو عالم مولانا محمد میانه پوښتنه کوي چې د دې وفد رهبري کوله چې تاسو په اسلام ته د کمونیزم فلسفه ده، سوشلیزم او دلته د اسلام افکارو دوی سره وایي تاسې د اقتصاد په برخه کې څه لرئ؟ نو دی ورته فرمایي چې لا یزال خدای جل شانه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر علیه السلام ته چې ویسألونک ماذا ینفقون، او ستانه به پوښتنه وشي چې تاسو څه انفاق کوئ یا د خدای په لاره کې ورکوئ. نو هغه ورته فرمایي چې ووایه قل العفو، ووایه مازاد په ضرورت، هر هغه څه چې زموږ نه زیات دي. زما په د کال په 3 واسکټو کار کیږي خو 5 لرم، دا 2 یو بل چاته ورکوم چې هغه ورکې پټ شي. د ورځې مې په مثلا په 1 کیلو یا 2 کیلو وریجو او وړو د کورنۍ سره ګزاره کیږي. خو هلته مې منونه ساتلي، کندوان مې ډک کړي دي، هلته غریب او فقیر زما په شاوخوا دي، هغوی ته ورکوم چې هغوی هم ماړه شي، د هغوی خېټې مړې، دغسې څپلۍ، دغسې نور امکانات. نو دلته ووایي چې لینن ډېر هیجاني شو، ځکه هغه خو په همدې فلسفه او په دغې کار کوو سوشلیزم. وایي توره یې راوایسته چې دا سړی ژوندی وي زما انقلاب مخ ته نه ځي. بیا دا کمونیستي مشران راپورته شوي چې دا خو یوازې د افغانستان نه هلته د عثماني خلافت استازي مو د هند موقت حکومت او مبارزینو. نو دی بیرته کینوي، بیا هغه معذرت غواړي
کور دی آباد. په ننواتو کې د افغانستان هغوی په رسمیت پیژني، دوی روسیه، او د کرملین د ماڼۍ هغه شاهي ماڼۍ د افغانستان سفارت دپاره د 6 میاشتو دپاره په سفارت ته ورکوي. نو دغسې مسایل شته چې تفاهم کولی شي موږ ته د ډېرو پراخو پرمختګونو همکارۍ لارې کور دی آباد. مننه. درانو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. حمید زوی صاحب، کوم ټکي دي چې امارات او د مسکو فارمټ نور غړي هیوادونه باید پرېښودې ته ورسیږي؟ یعنی دلته اوس په منطقه کې د داسې یو د ګټې نقطه شته ده. هغه ده چې د امریکې راتګ دلته د ټولو لپاره زیانمن ده، زیانباره ده. نو دا کولی شي چې په خپله مشترک ټکی همدا شي. مشترک ټکی یوه مسله. او د دې سره یعنی موږ یو بل سره مشترکات لرو، ضروریات لرو، د وسلو اتصال، د ترانزیت. چین ماته ضرورت لري، روسیه ماته ضرورت لري، پاکستان ضرورت لري، ازبکستان ضرورت لري. زه حاصل کې از دوی ته لرم. د تجارت په خپله دا یو داسې مشترکه نقطه ده چې کولی شي موږ که چیرې یو ښه میکانیزم، ښه برنامه ورته ولرو، د ټولو ګټې په هغې کې خوندي کړو. خو ولیدل شو یعنې د دې لپاره هڅې کېږي، هڅې روانې دي، خو په ډېر قوت سره د دې مخه ډب کېږي، مخه نیول کېږي. دلته تاسو ګورئ د ایران لخوا هم یو څه هڅه شروع شوله، خو بالاخره هغه بیرته بیا ورغوڅه شوه. دلته ګورئ یعنی لکه څنګه موږ تاسو عادي ګورو په یو کور کې بعضې بخل او حسد او دا مسایل خو شته وي. موږ د ایران او د روسیه یعنی که موږ چیرې داسې لږ داسې جغور فکر ورته وکړو، ورشو ورته روسیه د امریکا نه څومره حراس لري یا نه لري یا څومره په زړه کې سره خوښیږي. خو کله چې د ایران سره مسله شوله، که چیرې د روسیه لخوا داسې یعنی عکس العمل امریکا احساسولی چې کیدای شي د روسیه لخوا زه قوي یو غبرګون سره مخامخ شم، نو امریکې دا اقدام نه کولو، خو بلکې په خپله یا ګرین لایټ خو نشو ورته ولی، بلکې یلو لایټ د روسیه لخوا و چې امریکا راغله هغې خواته. یعنی دلته په منطقه کې دا مې د مشترکو نقطو سره دغه یو چې موږ لپاره ستونزمن دي یا لږ چالشونه هم رامخې ته کولی شي، دغه مسلې هم دي چې حد اقل په د منطقه کې هم تر اوسه پورې داسې یو پیوستون، داسې یو ستراتیژیک تفاهم نه ده رامنځته شوی چې موږ ډېر امیدواره شو چې دغسې ناستې دومره په زر کې دي داسې یو څه منځته راوړي چې هغه د غرب سره او یا د امریکې سره یعنې په لنډمهاله کې کومه توقع نشو ترې کولی، نشو ترې کولی، ځکه چې ولیدل شو یعنې ډېر کم وخت کېږي چې دغه مسلې ولیدل شوې. خو البته دا ویلی شمه چې اوسنی وضعیت نوره د دوی د یو پلیټفورم رامنځته کولو لپاره مجبوروي ورته ښایي که چیرته دوی نوره هم دا مجبوریت ټکي څه دي؟ ما مخکې هم اشاره ورته لرله محمد صاحب چې مجبوریت ټکي دغه دی چې روسیه اوس د نیټو سره د امریکې سره داسې یو مرحلې ته رسیدلې ده چې تقریبا مستقیم ته مجبور چې یعنې نور سره نږدې شي، سره داخله شي. د چین او د امریکا هم یعنې یو بل ته ګواښونه که مستقیم دي که غیر مستقیم دي دې حد ته رسیدلي دي چې باید یعنې دوی یو ښه ستره مقابله منځ کې سره وکړي. د ایران وضعیت هم یعنې په داسې یو ځای کې ولاړ ده چې حد اقل باید دا یو مسیر باید یعنی دا معلوم کې ثابت کې لاړ شي. اسرائیلو هم دې حد ته کیسه ورسوله، دې ځای ته یعنی حرکات یې ترسره کړل چې سعودي، قطر او داسې نور اردوګرد هیوادونه چې دي هغوی مجبور د داسې یوې په لارې په لټه کې دي چې هغه دی ته مسؤلیت او د خپل خوندیتوب لپاره یعنی یو څه لاره چاره ولټوي، هغه پیدا کړي. نو دا ټول مسایل چې سره راجمع کړو دا نو بیا همغې ځای ته به ورشي چې اوس منطقه یعنې دغه ضرورات دوی ته ځان ښیي چې دوی
دوی باید یو پلیټفارم رامنځته کړي چې هغې کې ستراتیژیک تفاهم دوی منځته راوړي. هله به وکولی شي چې دوی د غرب سره مقابله وکړي. که داسې ځان په ځانه وي نو نشي کولی دوی. موږ ګورو سمه د امریکا د ټرمپ سره یا د ټرمپ په نیټو باندې بعضې انتقادات هم شته وو، کیسه هم شته وي. حتی د ناټو یا یورپ یونین بعضې غړي هم د اوس هم د ټرمپ نه ډېره نارضایتۍ لري، حتی مایوسۍ لري. مایوسۍ دا معنی چې کیدای شي موږ هم په لاره کې پرېږدي که نه، موږ باید مستقل هغه باندې سوچ وکړو. خو د دې باوجود بیا هم عموما که آسیا برازم ده که افریقا ده، د دوی لپاره د دوی تصمیمات هغه غښتلي دي، هغه پیاوړي دي، هغه په اتفاق باندې دوی ترسره کوي. هغه اتفاق او هغه اتحاد په اسیا کې نشته، نه د چین او د روسیا ترمنځ هم. یعنې هغه څه چې اوس یعنې کوم څه چې د موږ ګورو د سیاست او د ضرورت تقاضا وي، دوی تر اوسه پورې دغسې تفاهماتو ته نه دي تللي او یا هغه لاره یې نه ده اختیار کړې. او د هغې یوازینی علت هم همدغه ده چې د دویمه کټګورۍ درېیمه کټګورۍ کوم هیوادونه چې دي د هغوی سره یو ستراتیژیک تفاهمات نه درلودل دي یا نه رامنځته کېدل دي. هماغه وجه ده چې د غرب یا د G7 او یا د دوی نور هغه د نړیوال بانک یا هغه اقتصادي امپریالیزم چې کوم مخې ته وړي، هغه پروسه هغه برنامه اوس هم فعاله ده. کور جابت مننه. صافی صاحب، د سیمې هیوادونو دغه یو بل پر وړاندې باندې رقابتونو وضعیت ته په کتو سره آیا دا ممکنه ده چې د ماسکو فارمټ د افغانستان په ملاتړ باندې یو دریځ ونیسي او د ټولو په خوا کې ونیسي؟ محمدي صاحب، کله چې د افغانستان په اراضي باندې د امارت اسلامي حاکم شو، هغې نه وروسته تنها مسکو نه ډېرو هیوادونو به د افغانستان دولت ته غېږه ورکړې وی او د ورورۍ لاس یې ورکړی وی او د ښه ګاونډیتوب لاس یې ورکړی وی. صحیح. په شمول د ایران، په شمول د پاکستان، په شمول د هند، په شمول د روسیا، چین، ډېر هیوادونه. ځکه دغې غږ ته څومره لبیک ویل شوی؟ نه دی ویل شوی محمدي صاحب، ځکه چې ما د یو لوی بلا نه دا هیوادونه وژغورل. هغه څنګه؟ امریکا نه. امریکا داسې یو لویه بلا ده، تیاره دلته وه. تنه امریکا نه، ناټو، اروپا، امریکا مکمله په افغانستان کې حضور درلوده، هم نظامی حضور هم غیر نظامی حضور درلوده. ولې ما د ځای نه وشړل یا مې په تفاهم ویستل چې هر رقم مې ایستي دي. هم مې ایران وژغوره، هم مې هند وژغوره، هم مې چین وژغوره، هم مې روسیه وژغورله، هم مې د روسیې هغه ملګري هیوادونه وژغورل. باید په اخلاص سره، په صداقت سره ما ته لاس راکړی وی، خورا یې نه کړ. ولې؟ اوس هم د امریکا نه د یېرېږي. نو څنګه ظاهرا دوی دښمني ورسره لري؟ هغه یو ګوره ظاهرا دښمني ده، که نه یېرېدلی ولې زه په رسمیتونه پېژندلم. ته داسې فکر وکړه چې په ټلیفون باندې د پاکستان او د هند جنگ دری، په یو ټلیفون باندې په ټلیفون باندې د اسرائیل او د ایران جنگ، 12 ورځنی جنگ ګواښ کوي دری. مسکو یا د دې متحد هیوادونه یا د شرقي بلاک تا نور چی غوښتل؟ امریکا ما په ګونډو کړله، ما ویستله د دې هیواد نه زما افغانستان ملت او حکومت په ګډه باندې. ولې ما سره نه درېږي؟ اوس هم ما سره د دروغو وعدې ږدي. تا چې کله لکه مخکې چې استاد اشاره وکړله، تا چې زه کله په رسمیت وپېژندلم، تا سره باید دا ټول متحد هیوادونو زه په رسمیت پېژندلی وی. ولې ونه پېژندلمه؟ خو په دې وړو کې چې هم شګه شته ده محمدي صاحب. دا اوس د روسیې ویزه په 14,000 ډالر په افغانستان کې نه پیدا کېږي. په رسمیت پېژندنه څه معنی؟ آیا دا سفارت خلاصول دې ته رسمیت پېژندنه وایي؟ چې په یو هیواد کې سفارت خلاص شي یو ډیپلومات کېني؟ نه، دې ته تنها په رسمیت پېژندنه ده. داسې خو زه شکر الحمدلله 40 هیوادونو سره یو تعامل لرم، ډېرو هیوادونو سره هم داسې لرم. نن سبا زما د هیواد وګړي ته هیڅ هیواد ویزه نه ورکوي. روسیې ته خو په رسمیت پېژندلی ولې نه راکوي؟ حتی د ایران ویزې په ما باندې شته، زما په ملت باندې. حتی د پاکستان ویزې خو ټولې په یو کمیشن کاري او دلالي او سیستم د ډالرو شروع کړی دی. رسمیت پېژندل خو درته نه ویل کېږي. رسمیت پېژندنه فکر کوئ د مسکو فارمټ په دا مسله حل کړي؟ دا مسله باید حل شي. یعنی دا باید یوه موضوع دا باید موضوع دا وګڼل شي. یو دا موضوع وګڼل شي، بله موضوع
دې د مسکو فارمټ ته وویل شي چې ته ما بچ کړی، ته مې ساتلی، ته مې د دوی غم نه خلاص کړی، میدان ته شه که نه. میدان ته شو، په رسمیت کې پیژندلی، راشدار شه ورسره لري، مسکو فارمټه کې د بشپړ غړي حق درکړی. نورو هیوادونه ښه محمد لکه هند، لکه چین، دا د دې غربي شرقي بلاک متحدین کې لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ډېر هیوادونه د شرقي بلاک متحدین دي. باید ما په رسمیت وپېژني. ولې مې نه پېژني؟ باید روسیې حکومت کور دی مسکو دې ته قناعت ورکړي. محمدي صاحب، زما د خپل حکومت نه غوښتنه دا ده که دا ځلې دا نورو هیوادونو موږ سره همداسې بیا د ډوکې چنل کوي، بیا بهترینه لاره ده چې موږ غرب بلاک سره یو تعامل ته ځان ورسوو. حل لاره کې بیا درته راځم. کور دی آباد. انصاري صاحب، آیا شونې ده چې د روسیې نور ملګري هیوادونه د اسلامي امارت سره دغه تعامل پراخ کړي، حتی د رسمیت پیژندنې غږ له همدې مسکو فارمټ ناستې څخه وکړي؟ زه فکر کوم لکه د څه باندې 4 کاله چې دغسې تیر شو او نه یوازې موږ دې خوا نه سهلنګاري کړې بلکې د بهره پراخه سهلنګاري شوې. په کار ده چې لکه هغه 2 موضوعات چې ما تاسو ته ویل، یو د متقابل احترام مسله، حکومت باید د ملت په مقابل کې، ملت د حکومت په مقابل کې جوابدهي او د متقابل احترام په اصولو ولاړ وي په کور دننه. په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډیپلوماسي باید د متقابل احترام په اساس وي. او چې د اسلامي امارت غوښتنه هم همدا ده. ورپسې دویمه خبره متقابلې ګټې دي. که روس د افغانستان نه څه غواړي یا کوم تعاملات لري، خپلې ګټې ګوري، د افغانستان د خلکو ګټې باید وکتل شي. که افغانان یا امارت څه ګټې د روس او د چین او د نورو نه غواړي، نو د هغوی ملتونو ګټې دوی باید په نظر کې وساتي. او یعنې دا 2 شیان، متقابل احترام، متقابل ګټې. کله چې دغه 2 مسایلو باندې یا په دې اړه ملتونه، ولسونه تفاهم ته ورسیږي، نو بیا د همکارۍ زمینه مساعدېږي. یعنې موږ ځو کوآپریشن ته، د تصادم په ځای، د ټکر په ځای د تفاهم د لارې همکارۍ ته داخلیږو، او همکاري بیا د خونړیو او تباهکارو انقلابو په ځای موږ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو ته سوق کوي. دلته په کار دا ده چې حکومتونه ډیر زرنګ، ډیر حساس وي. هغه څوک چې زما د ډیپلوماټ په توګه مقرر کړی وي، د هغه ظرفیتونه وګوري چې دا زه هره ورځ لیږم را لیږم، ځي او راځي، ځي او راځي، ځي او راځي، په دې چمبړي کې څه وړي او څه راوړي. نتیجه څه شوه؟ که تاسې دغه میز یوه ورځ ونه شئ چلوئ، 2 ورځې خراب کوئ، 3 ورځې، نو دا خو نه کېږي چې تلویزیون به هره ورځ دا میزونه ډسټبین ته اړئ اچوي او هلته به ریسایکل بن کې پراته او ډیلیټ کېږي به نه، بیا بل څوک راولي ستا په ځای کېنئ. که زه دلته سم بحث ونه کړی شم، نو دنیا خو ډکه ده، د ملک ډک دی د خلکو نه چې خبرې لري، خبرې کولی شي. نو تاسو سبا ما ته زنګ نه وهئ، نه راته انتظار کوئ بل څوک راغواړئ. زه وایم چې امارته ته دې لږ په دې قد و قامت باندې لږ وګوره که نه، لږ اندازې وکړه چې دا څوک ما راوستی او د ده وزن څومره و او اوس څومره دی، د ده قد و قامت څومره و او څومره لوړ شوی دی، لوړ شوی که ټیټ شوی، او آیا هغه ارزو چې د افغانستان خلک یې لري، زما دین او زما د خلکو عقاید یې لري، زما تاریخ یې لري، زما راتلونکی یې لري، او هغه ارمانونه چې زه من حیث یو نظام ادعوه لرم، هغه اهداف او موخې چې من حیث یو نظام او سیستم یې لرم، دا خو زما شخصي نظام نه دی، دا خو الهي. هلته رسمیت درته جوړ کړه، په رسمیت باندې وپېژندلې، او نن د مسکو فارمټ ناسته کې هم د بشپړ غړي په توګه باندې کېنې، همدا قد و قامت بحث نه کوي. خبره دا ده چې اوس همدا وایم چې دا باید محاسبه شي که نه، دا باید په حساب وي، 1 2 3. نو یوازې په روسیه باندې خو زما مشکل نه حلېږي. د 40 څخه زیاتو هیوادونو سره رسمي اړیکې نه، اوس ګوره د ډیپلوماسۍ په افغانستان کې دی. دا سمه ده، خو دا تر کومه پورې به مونږ د دنیا سره پیشوګان تلو. چین 22 کاله چا په رسمیت نه و پیژندلی. هغه زه نه وایم، نو ته فکر وکړه چې چین هغه کم وخت و. د حسر اجر کیسې به پرېږدو، ما او تا نن د ډیجیټل دنیا خبرې کوو.
د داسې دنیا خبرې کوو چې په مایکرو سکندونو کې ستا د مسایل خبرې ښکته مطابق پورته دغه کېږي. اوسنۍ نړۍ خو جبر را سره کوي، ظلم را سره کوي. زه وایم چې دغه جبر ولې دا باید تحلیل شي، دا باید ارزیابي شي. نړۍ کې کوم مشکلات دي، ما کې کوم مشکلات دي، زما په ولس کې کوم مشکلات دي، زما په سیستم کې کوم مشکلات دي، د نړۍ په سیستمونو کې کوم مشکلات دي. لږ تر لږه په دې خو ګوره، ما تاسو ته د میثاق مدینې خبره وکړه. صحیح، دا در سره یو دا مسله ستونزه شته. ما او تا ته د پیغمبر علیه السلام منهج پروت دی، ما او تا ته الهي منهج پروت دی. زه وایم چې مونږ د الهي نظام خبره کوو، بالکل د اسلامي نظام خبره کوو، کاملا منهج پروت دی. د عظیم الشان قرآن مکمل صراحت موجود دی. د هغه په تفسیر کې محمدي ارشادات شته، د خلفای راشدینو نظامونه شته، هغه مراودات شته. لږ تر لږه دغه میثاق مدینه چې مونږ او تاسو راپورته کړو، زمونږ د ملک او زمونږ د نړۍ او سیمې سره ډیر مسایل د شخړې او د ټکر او تصادم په ځای تفاهم ته رسیږي. د جنجالونو په ځای مونږ همکارۍ ته داخلېدی شو. خو خبره دا ده چې هیڅ شی باید انحصاري نه وي. که هغه منصب وي، که هغه طرحې وي، که هغه برنامې وي، او شخصي افکار، شخصي ګټې، که هغه د روس دي، که هغه د چین دي، که هغه د امریکې دي، که هغه زما دي، دا باید جلا کو. ملي ګټې، بشري ګټې، نړیوالې ګټې، عقیدتي او فکري ګټې، فرهنګي او کلتوري ګټې، علمي ګټې، صنعتي او تولیدي او اقتصادي. دې ته باید دې ماشین ته نور لاره پرېږدو د حرکت او د تحرک او د یو رښتینی فکري، فلسفي، کلتوري او علمي ارزښتونو، تخنیکي ژانرونو په اساس مونږ دغه اقتصادي څرخ ته، ډیپلوماټیک څرخ ته، سیاسي او ټولنیز او امنیتي او دفاعي څرخ ته مونږ لاره پرېږدو چې دا غوړ او چرب وګرځي او دا ټولنه په تحرک راشي او مخته لاړه شي. مننه. کوربه امید زوی صاحب، څه کول پکار دي؟ یو داسې وایم چې نوی او کمی او کستی مشکلات به په افغانستان کې شتون نه لري. طبیعي ده، حتمي ده، شتون لري. او هېڅ هېواد هم یعنې مکمل تکمیل نه ده. حتی امریکا کې هم ستونزې شته، مشکلات شته. خو زه وایم چې زه ولې په دا ذهنیت باندې واوسېږم چې که چیرې زما سفیر یعنې روسي ژبه باندې بلد یا چیني ژبه باندې بلد وي، بیا چین موږ په رسمیت پېژني. نه، دلته موضوعګانې، دلته هغه د خپلو ګټو لپاره کار کوي. زما په اند چې که دغه به دومره غټه ستونزه نه وي، نن سبا ټرانسلیټ دنیا تقریبا ټکنالوژي ډېره رسېدلې ده. اصل کې دی د دې لپاره نه ده چې د ده سره په ژبه نه پوهېږي، دی د دې لپاره ته بند کړی چې د ده خپلې ګټې په تا کې نه دي مطرح شوي، هغه ګټې درنه غواړي چې وایي کړي. که چیرې داسې نه وی، ګوره دغه د روسیا نه بعد کله هم چې روسیا افغانستان په رسمیت وپېژندلو، امریکا کوته طریقه جګه شوله د آی سی سی یا د آی سی جي همغه کومه محکمه چې خپله جوړه کړې ده، زما زعیم، زما مشر، هغه یعنې د هغې د نیولو امر یې وکړو تر څو دغه لاره ډب کړي. یعنې تاسو باور ولرئ دغه د امریکې ته دغه مکمله منه باندې دغه هغه نه و چې روسیا به داسې کار کوي که نه. یعنې دا یې وي چې کیدای شي ما به ډروي. که چیرې دی مطمئنه وای د ده سره چې دا روسیا داسې اقدام کوي، نو دغه اقدام د دې نه مخکې کولو چې تر څو په سیاسي سټیجونو کې روسیا لپاره نوره هم یعنې څه چالشونه یا حد اقل د ګوتې نیونې لپاره یو څه ځای ولري، ځای پیدا کړي. تاسو ګورئ نن په نړۍ کې کوم قوانین چلیږي. آیا تاسو ګورئ چې که تاسو هر څومره ځان ورته ښه کوئ یا د هر څومره ورسره جوړ کوئ د نړیوالو قوانینو سره، دوی مخې ته در سره ځي؟ آیا په نړۍ کې داسې هیوادونه نشته چې د نړۍ د ټول هغه قوانین چې دوی یادوي د هغې سره برابر هم دي، خو بیا هم د زور او د استبداد نه د هغې سره کار اخیستل کیږي؟ د اسرائیل په کوم حق، په کوم قوانینو باندې؟ یعنې قطر، راځئ یو مثال ورکړو چې قطر د نړۍ یعنې دغه د نړۍ د قوانینو ته خو څه کوي چې تابع د هغې نه یو 3 قدمه نوره ورته مخکې یم کار کړی دی. یعنې ډېر د کریډیټ او د هغه لپاره د هغې باوجود اسرائیل راجګېږي په همغه باندې بمبار کوي. نو کوم قوانین، کومه وثیقه، کوم څه ته یعنې چې د ماته یې وړاندې کوي چې دغه وثیقه ما لپاره شرط ده، د نورو لپاره ولې نه شرط کېږي؟ دغه یعنې دی په خپله یو ستر بحث. بیا غیر د دې نه قوانین تر اوسه پورې په نړۍ کې نشته. راغله خبره ده چې
ګورئ راځئ موږ تاسو نه وایو چې مشکلات نشته په داخل کې هغه مشکلاتو اصلاح ته ضرورت لري هغې کار یعنی د کورنۍ دندې ترسره کولو ته ضرورت لري خو د بهر سره د نړۍ سره باید داسې یو فکر خپل کو چې وکولی شو د خپلې که بدرنګه وي که ښه وي د هغې نه باید دفاع وکړو ځکه چې نن ته ګورې نن اسرائیل سره که هر څنګه دا غلطه چې په اسرائیلو کې ته ګوره یعنې عامو خلکو هغه وګوره اسرائیل کوم څومره حد کې ظلم راخیستی ده خو د دې باوجود که ته یو اسرائیل سره که په ټیک ټاک کې وي که په هر ځای کې وي هغې سره چې ورسره مخامخ شي هغه د خپل نظام نه ډېر په کلکه دفاع کوي هغه وایي چې نه زمونږ په حقه یو دا ځای زما ده یعنې زمونږ نظام د ځان دفاع کوي نو زه ولې دې حد ته لاړ شم چې زه خپلې حقې دایې نم هغه هم د سوال لاندې راولم نوره خو مخکې مزل نه کوم دغه هم د سوال لاندې د باس درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه کور مواد چې زموږ بلنه مو منله درنو لیدونکو له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا د خدای په امان